السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. دوستانو، ستاسو موبایل ولې ګرمیږي؟ موبایل نه کار هم نه اخلي. خپل موبایل کې مو اپلیکیشن وکارولې، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، هر څه مو کارول. د موبایل ډیټا یا وای فای مو بند کړه. موبایل مو دوستانو په خپل ځای باندې کېښودو، بیا هم ستاسو موبایل ګرم راځي. ولې؟ دلیل یې څه دی دوستانو؟ په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته داسې یو آپشن درښیم، داسې یو ټریک تاسو سره شریکوم چې هغه ستاسو په موبایل کې موجود دی، خو تاسو تر اوسه ترې نه کار نه دی اخیستی. د موبایل د کول ساتلو لپاره دوستانو تاسو کوم سافټویر ته هم ضرورت نه لري. دغه سیټینګز تاسو په خپل موبایل کې موجود دی. په دې ویډیو کې زه تاسو سره دوستانو شریکوم. ویډیو مه سکپ کوئ، ډېره معلوماتي ویډیو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اخره پورې دوستانو چې ویډیو کتله که څه ناسم ترېنه زده کړه، نو خامخا دوستانو ویډیو ځان سره لایک کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره مخ کې ضرور شریکه کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو، ورځم د موبایل سکرین ته. د دې لپاره خوږو دوستانو چې ستاسو د موبایل د ګرمېدو مخه ونیول شي، تاسو به راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. کلم چې سیټینګ را خلاص کې، بیا به د سیټینګ آخر ته راشئ. دلته وګورئ دوستانو، زموږ سره یو نوی آپشن دی چې هغې ته ډیولپر آپشنز ویل کېږي. دغه تاسو سره دوستانو په نارمل یا عادي حالت کې نه وي موجود، مطلب ستاسو په موبایل کې به دا نه وي موجود. نو د دې لپاره دوستانو چې تاسو ډیولپر آپشن را فعاله کړئ، تاسو به راشئ خوږو دوستانو اباوټ فون، په دې برخه باندې به داسې کلیک واخلئ. کلم چې دوستانو په دې برخه باندې داسې کلیک واخستو، بیا به دوستانو داسې لاندې راشئ او دلته وګورئ زموږ سره سافټویر انفارمیشن. تاسو به دوستانو د سافټویر انفارمیشن برخه باندې داسې کلیک واخلئ او دلته به راشئ دوستانو بیلډ نمبر. بیلډ نمبر باندې به دوستانو تاسو وځلې کلیک واخلئ تر څو چې تاسو سره ډیولپر آپشنز را فعال شي. نو وګورئ خوږو دوستانو، بیلډ نمبر باندې کله چې تاسو وځلې داسې کلیک واخلئ او داسې را واپس شئ، نو په آخر کې به دوستانو تاسو سره ډیولپر آپشنز راغلي وي. تاسو به دوستانو ډیولپر آپشن باندې کلیک واخلئ، را خلاص به کړئ او دې کې به داسې لاندې راشئ. ایپس برخې ته به تاسو ورشئ دوستانو. دا وګورئ خوږو دوستانو، دا زموږ سره د ایپس برخه ده. ایپس برخه کې دوستانو دغه درې آپشنې ډېرې زیاتې ضروري دي. اول به دوستانو تاسو ډونټ کیپ اکټیویټیز دا آپشن به را فعاله کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو د دویم نمبر آپشن بیکګراوند پروسس دا آپشن به دوستانو تاسو را فعاله کړئ او دلته به خوږو دوستانو تاسو نو بیکګراوند پروسیسینګ دې باندې به داسې کلیک وکړئ. له دې نه وروسته دوستانو بیکګراوند چیک ته به تاسو راشئ. بیکګراوند چیک باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته وګورئ دوستانو، دغومره ډېرې اپلیکیشن دي زموږ سره په دې موبایل کې چې دا په بیکګراوند کې په پټه باندې کار کوي. مطلب تاسو خپل موبایل نه کار هم نه اخلئ، ولې دغه اپلیکیشن خپل فعالیت کوي، خپل کار مخته بوځي. نو همدې له وجې زموږ موبایل ګرمیږي. نو چې کله دوستانو تاسو داسې طریقه وکړئ چې دا دوه آپشنې ورته فعاله کړئ، نو له دې نه وروسته دوستانو کله چې تاسو د خپل موبایل نه کار نه اخلئ، هیڅ یو پروګرام به ستاسو په موبایل کې بیکګراوند یا په پټه باندې کار نه کوي. نو هماغه د دوستانو چې ستاسو موبایل به نه ګرمیږي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې هغوی ترې نه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.